دوستانو آیا تاسې پوهیږئ چې په ځنګلونو کې کوچني مرغۍ او د ډوډۍ پر سطحو چانسې یو له بل سره نږدې اړیکې لري؟ ځواب یې دا دی چې هو سمه ده. دوی دواړه د فنجیو له کورنۍ څخه دي. سلام، زه ښوونکی ګوټی یم. په ننني لوست کې به د فنجیو د عجیبې دنیا سیل وکړو. کله چې موږ مرخیریو ته وګورو نو وبه مومو چې یوه برخه یې د چترۍ په شان ده. پر دې برخې سربیره نوره برخه یې په خاورو او وروستو لرګیو کې پټه وي. دغه پټه برخه د یو لوی جال په شان د مرخیریو له وده موندونکو تارونو څخه جوړیږي او کارپوهان ورته میسیلیوم وایي. داسې وده موندونکي تارونه چارچاپېره ته هضمي انزایم ترشح کولی شي او له دې لارې د ونو وچې پاڼې او لرګي په غذایي موادو تجزیه کیږي. نو مرخیری د دغو غذایي موادو په جذبولو سره لویږي. که موږ د فنجیو دنیا نوره هم لویه کړو نو وبه مومو چې د اکثرو فنجیو د سلولونو په بهر کې کلکه زغره شته چې د چیټین په نوم یادېږي. برسېره پر دې دوی د سپورونو په خپرولو سره تکثر کوي. جوړښت او د ژوند طریقه یې د نباتاتو او حیواناتو په شان نه ده. نو ځکه کارپوهان یې د یو ډول خپلواکو موجوداتو په توګه پیژني او د فنجي په نوم یې یادوي. د فنجیو کورنۍ ډېره لویه ده. د ټولو غړیو شکلونه یې د مرخیریو په شان نه دي. کم کوچني فنجي په سترګو نه لیدل کېږي. مثلا په چانسې لرونکي ډوډۍ کې چانسې او د اوړو خمیره ټول فنجي دي. وګورئ، په دغې مړنۍ کې یوازې یوه کوچنۍ برخه چانس کاش شوې ده، خو وده موندونکي تارونه یې د ورنو د ریښو په شان د مړنۍ ګوټ ګوټ ته غځېدلي دي. که څوک ترې چانسکه برخه پرې کړي نو د دې امکان شته چې د چانسو وده موندونکي تارونه د دغې مړنۍ نورو برخو ته هم غځېدلي وي. نو موږ باید د روغتیا د ساتلو لپاره چانسې لرونکي خواړه ونه خورو.